ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا رب العالمین انسان تا فرمائی چه اے انسانا پر مخدز مکی چه گردنو پا کبر و پلویا مگردا آجزی کوا او پا عجزے پا مخدز مکا گردا کتڑیرم لویو کے اوزان پس اخپیرا کاگے او دا سر اچت اچت کے نو نه پدې خپو د ځمکه شلولی شي او نه پدې سر اسمان ته رسېدی شي زمارونو لویی د الله خاصیت دی د الله جامه ده یو حدیث قدسی کې راځي نبی علیہ السلام مبارک د الله نه نقل کوي چې الکبریاء ردائی الله فرمایي لویی زما صادر دی دا زما جامه ده او یو بل حدیث کې راځي چې څوک ما سره زما په جامه کې جنگ کوي او ځان شریکوي نو ذلیل به کم که یو انسان د کبر دعوه کوي د لویۍ دعوه کوي او ځان په دغه لویۍ کې د الله سره برابروي الله وایي زه به یې رسوا کم ذلیل به کم لویي الله سره ښایېږي عجزي انسان سره ښایېږي انسان په یو یو غړی کې الله ته محتاج دی خوراک کې الله ته محتاج اسکاک کې الله ته محتاج ګرځېدو کې الله ته محتاج عزت کې الله ته محتاج په بیماری او جوړوالي کې الله ته محتاج په بچو کې الله ته محتاج نو چې هر کله په یو یو غړی او په یو یو قدم انسان محتاج شو دی به څه کبر وکړي کبر دا اغی ذات سره خایگی چه پچا بیماری نرازی پچا تکلیف نرازی پچا غم نرازی سوک بل تا محتاج نی اغا سر لوی مناسبه دا اغا دا رب العالمین مبارک ذات تے انسان لا حس قسم لوی ندا پکار زمارونو کم قومونو چی لوی کڑی دا پخپل خپل دور کے اللہ را نیولی دی او دا سے ذلیل کڑی دی چی ترنن پوری مثال نشتا عادیان رالل سمودیان صالح علیہ السلام قوم او د موسی علیہ السلام قوم فرعون سونه لوی وکړه وی انا ربکم الاعلى قوم ته وی تاسو خدایم او هغه ربنا چې راکوټي ویلوی رب دومره غټه دعوه وکړه الله داسې ذلیله که دریاب ته وغورځو غر کې که ترننه پورې پاجیبگر د مصر کې داغه جوسه پرته د ډانچه د عبرت دپاره خلک ورته ګوري چینجو پکې بعضې ځای نه خوړلي دي او سپیره ډانچه نن هم د عبرت دپاره پرته ده نمرود ابراهیم علیه السلام ته څه وی زه خدایم ابراهیم علیه السلام ورته وی چې خدای خو مړ کول او جمدي کول کوي وی دا خو زم کولی شم وی ته به څنګه کې سړی یولیږه جیل ته یو قیدی چې د 500 کم پیښه وی راولې وی دا خو راته پته ده چې دا سبا 500 کېږي وی او وی دا مې خوشې که دا مړو ما جم دی که او یو بیګناه سړی بازار کې رونی و په توره ته سر و وی دا جم دی او مړ مې که دا ګوره قمقلتوب دی دا الله هغه مړي جم دي کول داسې نه دي
چې یو سړي باندې د 500 حکم شوی دی او ته جم دی کې دا چې د چا نه سر پرېښو دا جم دی که ایمان الله خو داسې مړي جم دی کوي دا الله خو داسې طاقت دی حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل د رب العالمین نه تپوس کوي رب ارینی کیف تحیی الموتا الله دا خو راته وښایه چې دا مړي به څنګه جم دی کې قرآن حکیم کې الله فرمایي پروردگار ورته فرمایل وی سلور مارغان ځان سره راواله فخذ 4 من الطير سلور مارغان ځان سره بلد کا سلور مارغان ځان سره بلد کړل وی اوس دا ټول علال کا او ټوټه ټوټه یې کا هغه مارغان سلور والا علال کړل او ټوټه ټوټه یې کړل سرونه ولما پرې کا ځان سره کېدا الله وی اوس ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا لگا لگا قیمه راوالا او په دې غرونو خوراکا دا غ سلور مارغان او غ لگا لگا قیمه په یو غر پټي پټي کې خودلا وی ثم ادعوهن ياتينك سعيا اوس وت आवाज وکنه پته بدته لګي نه ابراهيم عليه السلام आवाज وکا غ مارغان وتا د خواله باغ د غو د بڼو غ وړي وړي ټوټه او زری راتلي او د کم مارغه چې کم عیسو او کمی وجودو سر پورې به پیوس کېدلې سلور واره مارغان واپس جمدی شو وال وتل و تختیدل الله داسې جمدی کول کوي د قیامت پرز الله ذوالجلال به اسرافیل علیه السلام ته حکم وکړي چې شپېلې ووهه شپېلې به ووایي دا په اربونو په کربونو مخلوق د الله چې څومره په دې ځمکه پروت دی یوازې انسان نه دا ټول حیوانات او سپي او پیشوګان او دا چې په مخ د ځمکه ګرځي دا ټول با اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون دا خلق دا انسانان به د قبرونو راپاسي او الله ته به منډې وایي داسې مرګ او جون ما سوا د الله نه بل څوک ورکولی شي سوال نه پیدا کېږي نو نمرود وی دا زما کار دی ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو د جهان بېوقوف خر دی وی زما رب خو دا نور د مشرق نه راخېجئ زه ته د مغرب نه راوخېجوه فبهت الذي باس دقه ځای کې پوه شو چې دا ما څه وکړل زه خو واقعي داسې نشم کولی دا نور الله د مشرق نه راخېجئ زه خو د مغرب نه نشم راخېجولی هغه نمرود چې د خدای دعوی وکړه هغه نمرود چې وی زه مړي جمدي کولی شم او جمدي مړه کولی شم الله هغه سره څه وکړل یو رکوټې غوندې ماشې الله تعالی د هغه په سپېمه وردن نه کړ په سپېمه او بیا د هغې ما چالو کوو چې رکوټې ماشې په سپېمه باندې وردن نه شو د هغې علاج ډاکټرانو طبیبانو سره نو دې سره به څه کوو هېڅ علاج یې نو اخر کې الله ګوره چې الله وایي څوک ما سره زما په جامه کې جنګ کوي رسوا کوم به اخر کې الله رسوا که یو نوکر یې ځان ته کېنو نو هغه سره به یو شی و هغې باندې به یې وهه نو چې هغې باندې به یې وله دا تندې او دا سر و نو د ده هغه ماشې به نه رپېده د ده وجود به درد نه کو نو لږ په قلار به او چې هغه به هغه غوزار بند کړ نو ده بیا چغې کړې وي شا بیا بنګار دی او دماغ مې خراب شو تندې مې خراب شو او بیا راته تکلیف دی شا به وهه مې ابه ورته ناستو په سپلی به یې وو چې هغه به غوزار چلو ګوره نمرود د خدایه دعوه کړې وه طبیعت به یې ټیک و خو که هغه به ټس بند که وی طبیعت مې خراب دی او روایاتو کې راځي بعضې مفسرین لیکي چې هغه ماشې م ګوډ ګوډ ماشې الله وردن نه کړی یو څو ورځې پس د هغې ګوډ ماشي د وجې نه رب العالمین مردار کړ رونو لویي به نه کوئ بس عجزي به د الله په حضور کې کوئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لوی شخصیت بل څوک نه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر دا اوبه ته پرېږده دا اوس ټول ماړه راغلي کور اوبه هم څکلي دي ډوډۍ هم څکلې ده او چای هم څکلې ده یو زما خبرې واورئ نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه الله ته زیات نږدې بل څوک نو شخصیت د ټولو پیغمبرانو سردار د ټولو رسولانو سردار لویي پکې دومره نه وه قسم په الله کې لویي پکې ډېره انتهایی عاجزي د بخاري شریف حدیث دی یو ځای کې د جهاد نه را روانو یو ځای کې دمه کوله یو بانډیسي راغی او د پیغمبر علیه السلام مبارک یو صادر د ځان نه تو کړی و غټ صادر و هغې بانډیسي دا صادر کلک ونیو او ریخ که دومره زور یې نبي علیه السلام له ورکه
صحابي وی چې په دې اوږه باندې په دې سټې د څادر د غاړې پټه جوړه شوه او بانډیسي ورته څه وایي وی شابه د الله په مال کې ماله میسه راکړه ماله خو دې سره نه کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته مسکی شو څادر خو پرېږده که مسکی شو او صحابو ته حکم وکړو دې بانډیسي له څه شی ورکړي چې دې خوشحاله شي دا د هغه عاجزي وه یو سړی راغی د دواړو جهانو مبارک سردار ناست په نبی علیه السلام یې قرض پورې قرض زید ابن دسنه وروستو بیا مسلمان شوی دی پیغمبر علیه السلام مبارک ته وایي زما هغه قرض راکړه اوس قرض کې لا 2 ورځې نیټه شته نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې ملګري ستا په قرض کې خو لا 1 ورځې شته یهودي و ښه وی تاسو هم دقه چل کوئ د خلکو نه قرض والي او بیا نه ورکوئ او ستا عبدالمطلب اولاد ټول هم داسې او زما پیسې خورې ډېرې ستغې خبرې شروع کړې نبی علیه السلام مبارک غږ نه کوي صحابه چې پوه شو چې ده خو د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي شروع کړه نو ګوتې لقولې ورته شروع کړل چې بار به وځې که به نه وځې تا به اوس مونږ برابر خبیثه په نیټه کې د لا وخم شته او بیا زمونږ د پیغمبر مخ کې سپکم وی بدم وی یهودي نبی علیہ السلام مبارک چې پوه شو صحابه ته فهم کوي مقالا د چا چې په چا قرض وي هغه خامخا خبرې کوي خلکو ته دی به خبرې خامخا کوي عمر فاروق رضی الله عنه ورته رانیغ شوه سړي ته او ستغې سپورې ورته ووې د دواړو جهانو مبارک سردار وی ای عمره تا نه خو مې دا توقع امید نو چې دا څه دې ووې وی صاحب ته نه ګورې چې ستا ګستاخي کوي او بیا ادبي دې کوي وی نه عمره تا به ده ته نصیحت کړی ما ته به دې هم کړی ګوره داسې ښکلی پیغمبر عجز طبیعت ده ته به دې هم نصیحت کړی و چې یار وره قرض غواړې نو په طریقه غواړه او ستغې مه وایه او عمره ما ته به دې هم نصیحت کړی و زه هم ستا د نصیحت محتاج وم ما ته به دې وې چې د الله رسوله چا نه قرض والې یو 15 ورځې مخکې وله تیار ساته ده ته به دې هم کړی و ما ته لاړ شه د ده چې څومره قرض دی ام ولا ورکه او د هغې نه زیات ولا ورکه عمر فاروق ورسره شو سړی بیت المال ته روان کړو عمر فاروق ورته وایي چې ګوره دومره د نبي علیه السلام بیا ادبي وکړله سړی ورته وایي عمره ما پېژنې وی نه وی زه زید ابن دسنه یم وی د یهودیانو هغه لوی ملا یې په نوم خو یې پېژنده وی او نو وی تاله دا مناسب و چې زموږ د پیغمبر دومره بېعزتي دې وکړله وی عمره وی ما په خپلو کتابونو کې پخوانو کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر صفتونه لیدي ما په ده کې ټول پیدا کړي یو 3 صفته مې پکې نو منتلی نن مې هغه کتل یو صفت دا چې د آخر زمانې د پیغمبر به دا صفتي چې څومره ورسره څوک سختۍ کوي او د جاهلیت ورسره کوي او زیاتې کوي دی به د جاهلیت جواب په جاهلیت نه ورکوي د کنزلو جواب به په کنزلو نه ورکوي د پړق جواب به په پړق نه ورکوي دی به عفو کوي دویم دی به ډېر زیات صابری صبر به کوي دا دویم صفت تو پکې دریم د وي کبر او لویي به پکې نه نو عمره دا چې ما بیا ادبي کوله دا 3 صفتونه مې پکې پیدا کول واقعي ما پکې هغه 3 واړه صفتونه وموندل ما ورته څونه سپکې ووې او هغه ما ته د هغې مقابله کې خنده وکړه ما تکلیفونه ورکړل د نیکه نوم مې ورته واخېست هغه صبر وکړه او ما لویي وکړه کبر مې وکړه هغه ډېره انتهایي عجزي وکړه زه چې زه عمره دا 3 صفتونه مې پکې کتل مې پې مې وموندل ما سره لاړ شه او زما په مسلمانۍ ګواه شه راغې د دواړو جهانو مبارک سردار ته وی د الله رسوله دا د 3 واړو صفتونو خلاصه عجزي ده د الله رسوله زمونږ په کتابونو کې ستا متعلق چې کوم صفتونه یو پکې دا و چې ته به صبر کې چا ته به د ستغې جواب په ستغه نه ورکې کبر به نه کې لویي به نه کې عجزي به کې ما 3 واړه صفتونه در کې وموندل بس د مسلمانېږم لاس را لاس یې ورکړه په هغه وخت رب العالمین مسلمان کړ حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها د نبی علیه السلام مبارک د وفات نه وروستو 2 څادره راوویستل او صحابه ورته یې وښول وی عایشې داسې دي وی دا هغه جامې چې د دواړو جهانو مبارک سردار پکې د دنیا نه آخرت ته سفر کړی دی
په دې کې سا مبارکه وته ده. صحابي وایي چې مې ورته وکتل نو غټ څادر و دروند کلک او د پرتوب په ځای چې کوم لنګ والی و چې هغې څادر ته مې وکتل نو ټوټې ورته لګېدلې وې، ټوکړې ورته لګېدلې وې، ټوکړې ورته ګنډلې شوې وې. دا د حضور پاک مبارک عاجزي وه. یو بیبي وله یو څادر راوړه، دا نه چې څادرونه به وونه، یو بیبي وله څادر راوړه، ډېر اعلی قیمتي څادر، او بیا په دې غاړو کې وله پټې جوړې کړې وې، په خپلو ګوتې پکې وله ګلکاري کړې وه. نبي علیه السلام له یې راوړی د الله رسوله دا څادر مې تاله راوړه، او دا غاړې چې کومې دي دا پلوس کې په دې ګورې ما په خپلو لاسونو دا ګلونه جوړ کړي دي، او د الله رسوله زه به یې راته پسروم چې څوک چاله تحفه راوړي او د هغه مخکې استعمال کړي نو د الله رسوله زه به یې راته پسروم. نبي علیه السلام مبارک ورته محتاج و، ځکه چې بل څادر یې شلېدلی و. هغه یې کوز که او دا څادر یې واغوستو، ډېر خشته ورسره ښکارېده. ښځه لاړه، چې ښځه لاړه یو صحابي ورپاڅېد، وی د الله رسوله دا څادر ماله راکړه. زر نبي علیه السلام مبارک کور ته ننوت، هغه زوړ څادر یې بیا را په اوږه کې واچو او دغه څادر یې ونغښته او بار یې راوړه. صحابي ته نورو صحابه ووی ښه دې ونه کړل، بد دې وکړل. ګوره تا ته پته وه چې د نبي علیه السلام مبارک ورته حاجت و، خوشحاله شو ورته، او هغه سره څونه ښکلې ښکاره شو، د هغه وجود هم خشته او څادر هم خشته، او چې میلمانه راځي او دا ښکلې څادر یې په سر یي، موږ پې ډولي ښکارو، نبي علیه السلام پې خشته ښکاري. وی ښه دې ونه کړل چې دې ترې وغوښتل، ځکه تا ته پته ده چې د نبي علیه السلام نه څوک شی وغواړي نو منې کوي یې نه، تا له به اوس درکړي، تا سره ښه نه ښکاري او نبي علیه السلام مبارک سره ښه ښکارېده. نبي علیه السلام کور ته ننوت، زوړ څادر یې واغوست او هغې ونغوستله، وی هغه صحابي له یې ورکوي ها واله. چې صحابه او دغه بل صحابي ملامته که، هغه وی قسم په الله چې ما ته دې له نه دی غوښتې چې زه دې پسروم، دا ما دې له غوښته چې دا د مرګ په وخت کې د ما کفن شي، چې د نبي علیه السلام په وجود ولګېد چې د ما کفن شي. وی همغسې وشوه، هغه صحابي چې بیا مړ شو همهغه د نبي علیه السلام څادر د هغه کفن و، وصیت یې کړی و کفن شو. لیکن د حضور پاک مبارک عجزي وګوره. په مدینه شریفه کې یو ښځه وه، د هغې په عقل کې لږ فرق و، داسې نیمه لیونۍ وه، بوډۍ ښځه وه، بوډۍ په کونټۍ به ګرځېده. نبي علیه السلام له به راله، وی راپاسه یو خبره درته کوم، راپابسېد ول، وی نه لږ دې خوا شه، داسې به یې بوتره لارې منځ ته، وی نبي علیه السلام به ورسره روان و. چا ورته وی د الله رسوله دا بوډۍ ښځه ده، لیونۍ ده، او تا له هر وخت تکلیف درکوي او لارې ته دې بوځي، د جومات نه دې وباسي. وی خیر دی چې د دې سود وشي او دا خفه نه چې خیر دی که زه وکړېږم. داسې ښکلې خشته خوی مزېدار، هېڅ قسمه لویي کبر پکې نو. یو صحابي فرمایي وی چې موږ به رالو نبي علیه السلام مجلس ته، او ناشنا سړی به راغی، وی هغه به دا نه پېژن چې دا پیغمبر دی. ولې؟ ځکه نورو صحابو سره به یو شان په مجلس کې ناستو، چې ته په اوچته ګدی به نو ناسته، یو شان به ناستو، چې تپوس به یو پردیسي سړي نه کو، نو چاته پته نه لګېده چې هغه د آخر زمانې پیغمبر پکې څوک. په لاره به صحابو سره یو شان روانو، په ملګرتیا کې به یو شان روانو. یو صحابي فرمایي وی د جهاد په سفر د نبي علیه السلام سره روانو، وی زما د پیغمبر علیه السلام یو اسو شریک، یو اوښو شریک، وی چې زما نمبر به راغی نو نبي علیه السلام به بر او خط، ما به اوښ نیولی و، او چې د نبي علیه السلام نمبر به راغی د اوښ نه به کوز شو، پړې به هغه نیولې و، زه به پې برسور وم. وی ما به ورته چې د الله رسوله ته خدای ته څومره خوښې او څومره ګرانې، ته مه کوزېږه، زه به دا پړې نیسم او زه به په دې ټوله لار پیاده سفر کوم. وی نه، ولې ستا ثواب خوښ دی او زما جوړ نه دی خوښ. داسې به د دې زمانې یو بادشاه کې، نبي علیه السلام خو د دنیا د بادشاهانو بادشاه، د دنیا د پیغمبرانو پیغمبرو، د دنیا د رسولانو سردارو، او کومه هستی. لیکن دین اندازه ولګوي چې ملګري به په اوښ سور او نبي علیه السلام مبارک به پړې نیولې او روان به. داسې عجزي، داسې انکسار، داسې تواضع، دومره پوټې قبر د دواړو جهانو په سردار کې نو. کور کې عایشې بیبي کره یو ځل نبي علیه السلام مبارک ناستو، یو بله بیبي د حضرت زینب رضی الله عنها، هغې په کاسه کې خوراک راولېږه پیغمبر علیه السلام. نو دا بن خامخا د بلې بن سره خفه کېږي،
چې یو سړی نو هغه وایي چې ما سره ده نو خوراک به زه ورکوم چې تا له خاوندر شي بیا ته پیښه او خوراک پیښه. نو عایشه بیبي پې خفه شوه چې نبي علیه السلام زما کوټه کې دی او مه ورکوم ستا څه کار و چې تا کاسه راولېږله. نو عایشې بیبي د هغه وینځې لاس ته ټس ورکړ نا کاسه په ځمکه پرېوته او ډوډۍ په ځمکه تس نس شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه یو ټکی ووت غارت امکم میندې مو هلاکې شه داسې څوک کوي. بیا داسې ونه کړل چې عایشې بیبي ته ونه وې چې شا به ډوډۍ راغونډه کړه شا به دا ټوټې راغونډې کړه یا یو څلور پنځه څپېړې نه 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 داسې نه کور عاجزی ته په خپله کېناست هغه ټوټو ته او د ټیکرې هغه وړې وړې ډکرې یې راغونډې کړې او هغه ډوډۍ چې په ځمکه پروتې وه هغه یې په خپله راغونډه کړه. حالانکې صحابه به ترې قربانېدل ګڼې بیبیانې هم وي دا نه چې ګڼې یوې بیبي ته محتاج و خلکو تیلونه زارولې په خپله بعضې وخت کې زنانه راغلي دی او نبي علیه السلام ته یې پیشنګویي کړې ده چې د الله رسوله که دې خوښوي ما سره نکاح وکړه د خلکو مخکې خلکو به ترې ځان ځارو چې موږ د نبي علیه السلام سره په جنت کې بیبیانې شو دا زموږ دپاره فخر دی. په خپلو لاسو مبارکو ډوډۍ راغونډه کړه او ټیکري راغونډ کړل او بیا لاړ د عایشې بیبي د کوټې نه یې بله کاسه راواغېسته هغه وینځې له یې ورکړه وی دا تا ماته کړه د دې په بدل کې مې دا روغه کاسه وله ورکړه. دا د حضور پاک مبارک عاجزي وه. الله دې مونږ عاجزي پیدا کړي. کبر او لویي څه شی دی؟ ابو جهل کبر وکړه څه ترې جوړ شو؟ عتبه د مکې لوی سردار او لوی کبرجن و څه ترې جوړ شو؟ امیه د مکې لوی سردار و کبرجن و ابو جهل دا وګوره دا لوی سرداران د مکې هغې کبر وکړه لویي یې وکړه. د بدر جنگ کې چې کله ختم شو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیہ السلام مبارک اعلان وکړه چې تاسو لړ شئ وګورئ چې هغه ابو جهل څه شو. وی ما ورمنډه کړې لاره کې مردار شوي د هغې لاشونه مې لټول وی دې کې د ابو جهل لاش راووته لږه شان سا پکې وه لږه خبرې کولې شو نور لاس پې یې نه شو ړقولی. وی مې چې تا ابو جهل یې وی او وی زه چې ته ماشوم وم او د ما نه یو څپېړه ایستې وه وی مې چې راشه خپل بدل خو تې واله وی په دې سینه وله وروختم او یو ټوپ مې پې ووه. وی ما ته وایي چې د پلانکې زویه څوک یې؟ مې چې د پلانکې یم. وی دومره اوچته لوړه سینه برې د چالي دي کوره دې قبر ته. وی ما وی چې سر ده نه پرې کوم. وی څه پې کې؟ وی مې چې نبي علیه السلام لی وړم. وی ښه چې زما سر پرې کې دې سینې سره جوخ پرې که چې لږ اوږه دي اوږه ده چې دا په نورو سرونو کې پروت دي چې د سردار سر ښکاري ګوره دې قبر ته. وی مې چې بلکل دا ارمان دې پوره کوم خدا تپوس ته نه کوم چې اوس خاصې مرې او ستا د نه وځي د نبي علیه السلام متعلق د څه خیال دی وایه. بل قبر ته یې ګوره وی ما ته وایي چې زما د په لات او په عزه او په منات قسم یې خپل خدایانې یاد کړ چې په کومه ورځ د نبي علیه السلام مبارک نوم یې واغېست چې هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هغسې بدي شي. وی توره مې راوویسته او سر مې ترې پرې کړ او نبي علیه السلام مبارک ته مې یوړه د الله رسول هذا رأس عدو الله ابي جهل دا د الله د دشمن د ابو جهل سر. اوس ګوره هغه څونه کبر وکړه ابو جهل او پیغمبر علیه السلام مبارک کبر نه کوي که بل سړی وی که نه ما غوندې نو دې سر له به یې ولې یو څو لتې ورکړې وې او فټبال به یې ته جوړ کړی ودرېږه چې یو څو لتې وله ورکړو لږې لوبې خو پې وکړو چې دې خبیث زمونږ سره څونه ظلمونه کړي دي. نه 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 نبی علیہ السلام مبارک ایس د هغه د هغه سر توهین ونه که الله ته په سجده پرېوته او د الله تعالی شکریه ادا کړه. دا د حضور پاک مبارک عجزي. هغه بلال چې عجزي وکړه هغه صهیب هغه سلمان چې دا عجزۍ والا خلک و عجزي وکړه هغه ابوبکر صدیق هغه عمر فاروق هغه عثمان ذوالنورین هغه علی مرتضی رضی الله تعالی عنهم چې دوی عجزي وکړه کبر یې ونه که کمو مقاماتو ته رب العالمین رسول. نن یې نوم په څومره ښکلي صفت یادېږي. یو حدیث پاک کې نبی علیہ السلام فرمایي
وی چې دنیا کې دا کم کبرجن خلق دی د قیامت پر ورځ به دي دومره ذلیلئ چې د دې سرو وړو میږو په شکل وي د دې په اندازه واړه وي پوټې پوټې د قیامت په میدان خلق به پې خپیږ دي او داسې د خپو کې به زغلی را زغلی داسې به دا خلق الله ذلیله کړي کبر ډېر خطرناک شی دی مونږ خلق هم بعضې وخت ګورې کبر کوو معمولی خبره باندې دونه کبر چې د حد نه د خدای په حضور کې کبر د پیغمبر په شان کې ګستاخي یو سړی څو ورځې مخکې ما له راغی د یو جرګې یې راته وی ما سره به په جرګه دی نو بعضې وخت زمونږ له نه غواړي چې لاړ شو خو مجبوره شو ولې څوک مني جرګه او څوک نه مني او د بدقسمتۍ نه چې چا له جرګه باندې لاړ شي هغه نور هم کبرجن شي هلکه شکر وباسه چې یو سړی تا له روغې له راغی چې یو مسلمان دله جوړه کوي دا ستا کور روغی نو ښه سره کوي که بد کوي دا خو ښه کوي حاجي صاحب داسې ده دا خو ښه کوي نو زه خو وایم چې دې وخت کې څوک چاله په جرګه لاړ کور ته دې د یو لپه خاورې په دې سر واچي شکریه دې ادا کړي چې زم دومره شوم چې ماله څوک په جرګه رالل وی ما سره زیاتې شوې دی نو چې زیاتې در سره نه وې شوې تاله به څوک په جرګه درتله دا خو زیاتې چا سره وشي نو هله وله په جرګه دي نو بعضې وخت زمونږ هم څوک جرګه نه مني خو مجبوره شو څوک هم بولي وی ما سره په جرګه دی ما بلکل وی سړی ګوره ډېر سخت دی مې زه مړه کې به نو مینتداري به ورته وکړو که ویې منله ستا کار به شو که ویې نه منله موږ نه به څه یوسي وی نه ما ولا بل اوس خلک په جرګه به ورته نه نو مې بیا وی هغې ته یې وی چې که خدای او رسول راله په جرګه راولې بیا هم نه منم دا زمونږ کبر لوی خدای په جرګه ته دومره شوې خبیثه او رسول په جرګه او بعضې وایي یاره که دا ټول پیغمبران راله په جرګه راشي نه یې منم هلکه تاسو به هم د اورېدلي که نه وایي که خدای راله په جرګه راشي نه یې منم ما وی وروره چې یو سړی خدای نه مني ملګري ته مې وی او رسولان نه مني مونږ خو د ډیران خزلي یو مونږ به څو مني بس دا خدای ته پرېږده دا ته خدای ته پرېږده چې خدای ورسره پوه شي اوس دا ته الله او د الله رسول ته پرې چې اوس یې پته ولګي چې الله ورسره څه کوي دومره کبر دا خو خوند نه کوي یار مونږ په څه کبر کوو بعضې سړی وایي داسې مړه که دا ټوله دنیا په جرګه راشي بیا هم نه منم که دا ټول مولیان په جرګه راشي بیا هم نه منم څه چل شوی دی ولې نه منې چې سخته در باندې راشي بیا ته ټوپونه وی جرګو له منډې وی که نه وی ډېر لوی لوی خلک مې ولیدل ګوره ډېر لوی لوی خلک د دنیا لوی لوی خلک هغه خلک چې هغه دنیا کې ته خلک کړقي خو چې پې راشي کې د هغوی هغه جړاګانې مې درته وویې نو هم به حیران شي بیا مونږ ته پته لګي هغه جړا یاره خدای دپاره او زه یم مونږ بسې یو زمونږ کبر بسې انسان بسې او د انسان کبر بسې انسان خو ډیران د ډیران او که نه دی رښتیا وایه نه دی ډیرانه زه یې ثابتوم درته که نه زما دا خوله ده په دې خوله کې دننه څه پراته دي ګن پوزه کې دننه څه پراته دي ګن سترګو کې دننه څه پراته دي چخې ګن په غوږونو کې دننه څه پراته دي ځته مالوچ پکې دننه ومنډه یا یو ډکې تر وباسه چې څومره ډیران پکې پروت دی په دې ترخونو کې دې څه پراته دي په دې ګروتونو کې دې څه پراته دي او هغه نور ځای نه خو پرېږده چې د هغې نه څونه ګن راوځي نو چې یو سړی ډېران یې هغه به خدای ته خپې وایي که خدای پچه په جرګه راوست نو بیا به نه منم رسول په جرګه راوست بیا ته خو ډېران یې مړه دا غلطې خبرې مه کوه ته څه شې چې دا خبرې کې ته د خدای د مقابلې ته د رسول الله مبارک د مقابلې سړی ته د پیغمبرانو د وایي که فرشتې په جرګه راشي نه یې منم ته د فرشتو د مقابلې یو رکوټې وزر جبریل علیه السلام د لوط علیه السلام ټول قوم ته ورلاندې که او اسمان ته یې ورسولو د هغه ځای نه لوړ راوغورځولو په ځمکه یې ښخ کړ ته د فرشتو د مقابلې سره دا جامه چې په دا د چا د برکته دا زما د سرمن د برکت دا ستا د سرمن د برکت بوی ته شروع شو ځکه نه ته خو یو 3-4 ورځې عملم به او مجلس کې کښېنه چې څوک در سره خوا کې ټینګ شي دا بیا سیم پوره کوي دا د مخکې وی دا زمونږ د جومات ته وګوره څونه نطفتن اول یو ګنده ساس کې نطفه
چې انسان د وجود نه اوځي لامبي به خو اودس هم کار نه کېږي. واخره جیفتن، اخر وخت کې څه شی دی؟ مرداره درنګه. د چا ښکلی پلار چې مړ شي، هغه پلار چې د عزت پلار و، هغه زوی چې د په غېږ ګرځو او ځان سره به یې یو ځای کو، ځان یې نه جدا کو، او چې دی مړ شي او جنازه به 6 بجې وي، نو شپې ته بیا یې څارولی شي؟ دا ولې؟ یو شوارودي بندي څارولی شي؟ نه، څښا کېږي وی، پړسېږي، مرداره درنګه ته جوړه شي. وفي ما بینهما حامل للقذره، او د دې په دې مینځ کې چې وګورې نو په دې ګېډه کې انسان څومره ګندګي ګرځوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په لاره تېرېدو، صحابه ورسره یو ډیران و، په هغه ډیران د پاسه را ټوکړې موکړې پرتې وې، اډوکې پې پراته وو، ټوکړې پرتې وې. په ډیران خلک هر شی غورځوي نه، صحابه پوزې پټې کړې. نبی علیہ السلام مبارک ودرېده، صحابه ته دا پوزې مولې پټې کړې. وی صاحب دا ډیران د وجه نه. وی دا څه شی دی؟ وی دا ډیران دی. ګوره څونه هوښیار پیغمبر. وی ډیران څه ته وایي؟ په خپله پېژنده، خو صحابو نه معلومات کول. وی دا چې دا زمونږ دا ګنده څیزونه چې دا جامې زړې شي، مونږ غوښه وخورو، هغه هډوکي مډوکي، دا خوراک او دا پې غورځوو، دا ډیران دی. وی نه نه پام کوئ، وی دا خو ډېر عجیبه ښه شی دی. صحابه غلي شو. وی دا هغه شی دی چې د کوم څیز دپاره یو مسلمان رور خپل رور وجني، په دې ستا هغه زیاتي خوراک پروت دی، په دې ستا زړه جامه پرته ده، په دې ستا هډوکي پراته دي. دا هغه څیزونه دي چې یو مسلمان په بل مسلمان وجني. جامې دپاره مسلمان وجني، ډوډۍ دپاره مسلمان وجني، هډوکي دپاره مسلمان وجني، میوې دپاره مسلمان وجني. نو هغه څیزونه چې ستا نه پالتو شو او څښا شو، دې ډېران له راغله. دا حقیقت دی. نو یو ډېره د عبرت واقعه ده، ډېره د عبرت. یو بزرګ له یو سړی راغی، وایي ما له وظیفه راکړه. دا بزرګان نیکان خلک یې اولیا دې له دا خلک راځي او چاته ذکر و اذکار ښیي، د تزکیې د نفس سبقونه ورته ښیي. اوس خو زمانه بل شان ده، اوس خو خلک مریدان ځان له په خپله ګوري. هغه زمانه کې به مریدان په پیرانو پسې ګرځېدل او منتونه به یې کول. وایي ما له څه وظیفه راکړه. دې سړي کې لږ کبر و، نو هغه پیر صاحب ورته وایي چې داسې کار دی چې ته لاړ شه او چې کوم شی د ځان نه درته ښکته ښکاره شو هغه راوړه. د هغه مطلب و چې دی لږ اصلاح شو. دی لاړ، یو غریب سړی په لاره روان و، د مټې ونیو، یې وروړه ته وځېږه، ته خو زما نه بېکاره یې که نه. مطلب یې دا و چې دا غریب دی، دی وایي چې او نه دی به پیر صاحب له بوځم چې دا رانه بېکاره دی. هغه ته مټ راښکته وایي څه دی؟ وایي نه ته زما نه بېکار، ستا نه پسې بېکار یم. تر دې خوا چې یو ورون دی ورته ووایه، چې دواړه سره لږ په پردو نه ورشو چې پته ولګي چې ته بېکار او که زه بېکار یم. هغه پوه شو چې یاره وایي که سړی غریب دی او جامع شلیدلې ده، خو په صحت رندس دی، که خان وکې لاس راکړه چې څه لوبې به راباندې کړي. وایي ښه به ټیک ده، وایي ته بل سړی یې د مټه ونیوه، هغه یې راښکه، او ته لږ کمزوری ښکاره شو. یاره وروره ته خو زما نه بېکاره یې که نه. هغه هم ورته رمبي اوچت کړه. څه دی ووایي؟ اوس دله دا کپره دوه ځایه کړه. بس دې ته غلی غوندې روان شو. بل سړي له په مخه ورغې، هم ورته ځان نه لږ کمزوری ښکاره شو. یاره وروره ته خو زما نه لږ یو سړي دی بوځم، دا اقرار به وکړي که نه چې ته زما نه بېکاره یې. هغه هم ورته نیغ نیغ کتل. وایي څه دی ووایي؟ اوس د زوړ قندار ته ورسو، برابر دی که. بس سړی پوه شو، عقل ذهن لا او واقعي که مال زما زیات دی، د بل کم دی، خو په صحت رانه هغه ښه دی. په عقل به رانه بل ښي، په شکل به رانه بل ښي، په مسلمانۍ او په ایمان به رانه بل ښي. یو ګندګي راواغېسته او په ټیکري د پاسه یې کېښوده. وایي دا خو بېکاره شی دی که نه. ورېږه دا پیر صاحب لوړم چې دا شی رانه لاندې شی دی. خلاص انسان ته الله تعالی عقل ښیي. وایي هغه ګندګي ورته الله ګویا کړه چې ای انسانه ته څه وایې چې زه ستا نه خراب شي یم، ستا نه بېکاره یم، زه د غنم دانه وم د غنم، او ستا انسان تا په لاس کې یوړم، ځمکه دې راته ښه خشته ښکلې جوړه کړه او په هغې کې دې وکرلم، او ما ته به دې اوبه چولې او زما خدمت به دې کو، او ډېر لوی په قدر او په عزت باندې لویه شوم. نورې دانې مې ونیولې، بیا تا لو کړم،
بیا دې رانه دانې وویستلې درمن ته دې یوړم پوکي به دې راله راکول پوکي دونه دې زما قدر کوم بیا دې جرن دې له یوړم اوړه دې کړم بیا دې رانه ډوډۍ پخه کړه او چې دې خوړم نو ښکلولم به دې واقعي ډوډۍ بنده چې په ځمکه پرېږدي ښکلي کړي نو ډېر د عزت وم په ټوکړه کې دې نغښتې وم چې سړه نه شي او ډېر په مینه دې ځان ته نږدې کړم نو ډېر د عزت شوم ډېر د قدر شوم خو چې ستا دې مبارکې خېټې ته ورننوتم نو دا شی رانه جوړ شو که دې کارخانې ته نه وې ننوتې نو ډېر د عزت وم د ښکلولم به دې چې ستا خېټې ته ننوتم نو دا زه خرابه شوم او که دا نقصان ستا د دې کارخانې ګندګي او غورځوله راغې هغه خپل پیر صاحب ته وی صاحب وګرځېدم زمانه په دې ټوله دنیا کې کمزور او بیکاره انسان بل نشته دی بلکې بیکاره شی رانه بل نشته وی اوس د دې جوګه شو چې یو دوه درې څیزونه درته وڅوښیم نو قرآن کې الله وایي ولا تمش فی الارض مرحا ای انسانه په ځمکه چې روانې خپې ځان پسې مه راکاږه د کبر نه که ته ډېرې خپې راکاږې خلک ته پریشانه اسخا بینتې دي دا انسان بم کبر کوي دی بم لویي کوي دی بم وایي چې یم خو زیمه زه به نه وی وی شیطان ته چا وی نصیحت راته وکړه وی ښه داسې وی داسې مه وایه چې زیمه زیم لفظ به نه وی که داسې دی ووایي چې زیمه نو داسې به شی لکه چې زیمه که داسې دی ووایي چې زیم زه داسې به شی شیطان دی لکه چې زیم زه چې څنګه یم داسې به درنه جوړېږي ولې شیطان کبر وکړه که نه الله تعالی ورته وفرمایل چې آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه ده وی نه خلقتنی من نار و خلقته ډېرې خټې نه پیدا کړې زه له اور نه زه به دته سجده کوم امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې 80,000 کاله د الله تعالی عبادت کړی و 80,000 کاله هغه 80,000 کاله عبادت ول رب العالمین په اوبوله وکړو دا د هغه کبر لویي وایي چې دا مرګ په وخت کې بیا سو باسی ملک الموت به ورپسې وي دا ابلیس پتې مخکې منډې به وایي او سجدې به لګوي توبې به وباسي سجدې به لګوي توبې به وباسي ملک الموت ته نه خلاصېدی نه شي خو هغه فریادونه الله ښایي یعنې ملک الموت نه څوک تښتېدی نه شي خو لا ټایم به پکې 11 منټه الله ورکړي پرې چې دله منډې تړې وي یو ځای به سجده ولګوي اسرائیل علیه السلام ورته ای ابلیسه دا سجده کم ځای ولګوله پته راته ولګېده وی نه وی د آدم علیه السلام قبر ته خوار چې سجده ولګوله وی توبه 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 خطا شوم هغه د مرګ په وخت کې دا د هغه کبر د هغه لوی چا سره خوند کوي زما وروڼو وایه الله سره نه وله بیماري راځي نه ستړیتوب راځي نه لوږه راځي نه تکلیف شته نه خوب شته نه ډوډۍ خوراک شته او نه څه بل څه خراب صفت کم چې د الله د مبارک ذات سره نه ښایېږي خراب صفتونه د هغې نه الله پاک دی هغې ذات له لویي پکار مونږ به څه یو زمونږ لویي به سي انسان به سي او د انسان لویي به سي ځان کې من تواضع لله رفعه الله نبی علیه السلام مبارک فرمایي چا چې د الله دپاره ځان عجزه کړ هغه به الله لویه مرتبه ورکړي اوچت دی او چې ځان چا لوی کړ پروردګار به ذلیله حدیث پاک کې راځي چې کم انسان کبرجن دی د جنت خوشبویي ور باندې حرامه ده په کبرجن او د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل د لرې نه محسوسېږي 500 کاله چې ته لرې په خوشبویي به پوهېږي خو چې کبرجني هله به جنت ته ځي چې الله تعالی راګیر کي او دا کبر تېره دې مازغونه وباسي په جهنم کې ښه برابر کړي چې دا لویي ته وباسي د هغې نه پس داسې چې لویي پکې وي په دا سر کې دا کبر وي که نه جنت ته نشي تللی اوس د کبر ګورې وروڼو ډېرې نښې دي ځان به دې ساتئ د کبر یو نښه دا ده چې دا پیسې خلک د ګیټو نه ښکته ځان پسې راکاږي دا ګوره ځان پوهې کړې په دې مسله دا کبر دی کبر پیسې به د ګیټو نه ښکته کړې که د ګیټو نه دې ښکته کړې دا کبر د لویي ده نبي علیه السلام فرمایي چې د ګیټو نه کمې پیسې ښکته یې ځای اور دی ښځې به پیسې د ګیټو نه ښکته کوي د ښځې پیسې چې څومره ښکته چې خاورو سره نه لګي او د ګیټو نه ښکته چې دا قدمونه یې پټي دویم کبر څه دی په لاره چې دی په مسلمان سلام نه اچوي دا هم کبر دی دا لویي ده په مسلمان به سلام اچوي دا عاجزي ده دریم کبر څه دی بل مسلمان ته به سپک نه ګورې که مسلمان ته د سپک وکتل دا کبر دی د مسلمان بېعزتي کول دا کبر دی
مسلمان پورې خندا کول دا کبر دی، مسلمان کې شرم راستل دا کبر دی، مسلمان ته پیغور ورکول. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وزل په لاره روانو، یو ډېر بد شکله سپی و. اوهو وی ډېر ښه شکل یې دی، سپی ورته الله ګویا کړ. سپی امام صاحب توبه وباسه. حیران شو، سپی خبرې کوي، وی توبه ما ځان له نه دی جوړ کړی، دا ما له الله جوړ کړی دی. که زما خوښه وي نو ما به ځان سپی پیدا کو. واقعي چې خلک وایي چې دا کوټه خرابه جوړه شوې ده، نو دا چا ته نسبت کوي؟ دا د چا دغه بدي مونږ وایو؟ د ګلکار که چې موږ کوټه خرابه جوړه شوې ده، نو د کوټې دا بد د چا بد دي؟ د جوړونکي د ګلکار. نو چې ته وایې مړه دا څه بد شکله انسان دی، نو دا خو تا جوړونکي ته نسبت وکړه، جوړونکي خو الله دی. مړه ته څه ښه شکل دی، دا شکل د ځان نه جوړ کړی، که دا ولې الله جوړ کړی. پام کوئ ګورئ، پیغور به نه کوئ چاته، که چاته هم پیغور وکړه دا کبر دی، په دې الله خفه کېږي. بغض به نه کې، حسد به نه کې، دا کبر دی، په دې الله خفه کېږي. په لاره چې ځان پسې به خپې نه راکاږي، فشار به نه وباسې، مټې به نه وې، دا کبر دی، دا لویي ده. د دې لویۍ نه به ځان ساتي. الله تعالی دې موږ د کبر نه وساتي او پروردګار دې په موږ کې عاجزي پیدا کړي، کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صفت و عاجزي. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه یو ځل په لاره باندې روان چې نبی علیه السلام، او دا مصعب ابن عمیر څوک و؟ دې جناب د اسلام نه مخکې په جاهلیت کې دومره مالدار و چې یو جوړه به سار اغوسته او یو مازدیګر یو جامه به سار او کمې جوړې په هغه زمانه کې د سلګونو او د زرګونو درهمو یو جوړه، او چې معمولي به په جامه باندې د خاورو داغ راغی زر به یې ویستله بله به یې واچول، هر وخت به لمبېدلې، خشته ښکلی شکل ګرځېده. او چته د دوړو او د خاورو جامه خو سوال نه پیدا کېږي چې په د چا لیدي. چې مسلمان شو، جومات کې یو ځل روان و، نبي علیه السلام ورته کتل، وجړل د دواړو جهانو مبارک سر ده. صحابه ورته الله رسوله ولې؟ وی مصعب ته مې وکتل او د دغه زوړ حالت ته مې وکتل. زوړ حالت یې څنګه، اوس څنګه دی؟ اوس یې جامې خیرنې، شلېدلې، غټې غټې ټوټې ورته لګېدلې وې، شلېدلې څپلۍ وې، خو په ژبه یې د الله نوم چلېده، په زړه کې د الله نوم چلېده، الله الله والا و. وی چې هغه زوړ حالت ته مې وکتل او د اوس حالت ته مې وکتل، جړه راله راځي. جړه په دې نه چې د فقیرۍ ژوند ولې تېرې، د خوشحالۍ نه جړه. بعضې وخت انسان خوشحاله چې سترګو نه اوښتې وبېږي، په دې خوشحاله یم چې شکر دی الحمدلله. هغه وخت کې دا مصعب په خشتو جامو نازېده، اوس چې الله ته نږدې شو په ژبه او زړه کې د الله نوم راغی، اوس یې نه په هغه خشتو جامو پروا شته او نه په هغه خشته شکل پروا شته. مسلماني کې د انسان لته کوچ کي، دی به کبر نه کوي، لویي به نه کوي، دی به عاجزي کوي. پروردګار دې په مونږ کې عاجزي پیدا کړي او الله دې مونږ د کبر او د لویۍ نه محفوظ وساتي. شاهنشاه نوم غلط دی جی. شاهنشاه اصل کې شاهان شاه دی، دا فارسی لفظ دی، د بادشاهانو بادشاه، د بادشاهانو بادشاه ملک الاملاک خو الله دی. دا په ترمذي شریف کې حدیث دی ښه، چې داسې دا نوم به نږدې که د چا وي ځان له دې بدل کړي. دعا یا الله مونږ د هر قسمه آفتونو مصیبتونو تکالیفونه په امن کې وساتي. الله دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، د دواړو جهانو د شر او د مصیبتونو نه، د بیمارو تکلیفونو هم په امن کې وساتي. پروردګار چې څومره مریضان دي په هسپتالونو کې یا په کورونو کې، الله تعالی شفا ورکړي. الله تعالی قرضدار د قرضونو نه خلاص کړي، زموږ د ټولو مسلمانانو د حلال رزق نصیب کړي. پروردګار چې چاته څه قسمه غم او مصیبت پېښ دی، د هغه غم او مصیبت نه په خوشحالۍ خلاص کړي. او الله تعالی چاته چې څه پریشانۍ دي، پریشانۍ ولې په خوشحالۍ بدلوي. که ته یو بل سره دښمنۍ روانې دي، هغه ولې په روغو باندې بدلوي. یا الله زمونږ په زړونو کې عاجزي واچوي، الله د کبر نه مو ساتي، الله د لویۍ نه مو ساتي. او که زمونږ په زړونو کې څه کبر او لویي راغلي، الله د هغې بخښنه غواړو، ته راته بخښنه وکړي. یا الله چې د چا څه قسمه د زړه حاجت دی شریعت سره موافق، پروردګاره حاجت ورله پوره کړي. الله مونږ ټول یو حاجت لرو او هغې کې تا ته محتاج یو. هغه حاجت هم دا دی چې الله خاتمه بالایمان کې او اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترمو اورېدونکو،
د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے پدے 212 نمبر کیسٹ کې تاسو د تکبر بیان وورید. دا کیسٹ بتاسو تھا الجمیت اکیڈمی اینڈ ریکارڈنگ سنٹر محلہ عیسیٰ خیل ضیاء مارکیٹ نیو روڈ منگور اسوات کی دا قاری محمد اقبال سرار ساتھ ملاوی گی اور د دین علاوہ د دینی تقاریر جملہ کیسٹ بمتا صلاح دی دکان نہ ترلا سکی دیشی خصوصاً د جمعیت العلماء اسلام د قائدینو او د تبلیغ جماعت د اکابرینو د تقریرونو کیسټي